بیا به سر اجازه ته چې زمونږ چې هر مشر قربان په اقتدار کې راشي بیا رانه لاره بدلوي که چېرته لار کې راشي او د اوټ نه مخکې به د شپې راته ورونه وخي چې زمونږ کار راشي وی دی په قطار کې راشي او څو شعرونه دي چې جدای له انسانه کو انسان الله اکبر جدای له انسانه کو انسان الله اکبر او دې هم لازم توای مسلمان الله اکبر او چراغ له نو د خور اسمکه خپل نوم ته انتقال کړه اجي سیبت پېښې له شیطان الله اکبر چراغ له د خور اسمکه خپل نوم ته انتقال کړه او اجي سیبت پېښې له شیطان الله اکبر او زما سره وعده د قران د پاسه وکړي جانان ځان له ساتلې نه جانان الله اکبر او چې غټ غټ ماران بوي او قبر بوي زما یاران بوي او قبر بوي غټ غټ ماران بوي او قبر بوي زما یاران بوي او قبر بوي او به حرمتي د عالمانو کوي مون شاعران بوي او قبر بوي به حرمتي د عالمانو کوي مون شاعران بوي او قبر بوي او څوک چې حقونه د خور نه ورکوي د اور باران بوي او قبر بوي او زما پوښتنه به خدای پاک وکړي لړمانان بوي او قبر بوي او زه یې په نیمه لار کې پرېښی یم پیر صاحب جانان بوي او قبر بوي چې زه یې په نیمه لار کې پرېښی یم پیر صاحب جانان بوي او قبر بوي او زمونږ په سر یې سیاست کړی دی دا واکداران بوي او قبر بوي او کیدای شي موږ دواړه یو ځای ښخ کړي ستا ضمیر خان بوي او قبر بوي او چې خلکو آرام دولت ته رحم د سبحان ویلی دی چې خلکو آرام دولت ته رحم د سبحان ویلی دی یاران یې پرېښي دي پیسو ته یې خپل ځان ویلی دی او چې د خور د حق خبره راغله نو څنګ غلی شو ده خو ویل ما په ترجمه باندې قرآن ویلی دی چې د خور د حق خبره راغله نو څنګ غلی شو ده خو ویل ما په ترجمه باندې قرآن ویلی دی او په ما د کوپر پیتوی مه لګوئ غلي کښېنئ ما د دې درست جهان جانان ته خپل جانان ویلی دی په ما د کوپر پیتوی مه لګوئ غلي کښېنئ ما د دې درست جهان جانان ته خپل جانان ویلی دی او په ما د مینې احسان مه کوه خبره واوره تا راته ځمکه ویلې ما درته اسمان ویلی دی په ما د مینې احسان مه کوه خبره واوره تا راته ځمکه ویلې ما درته اسمان ویلی دی ویلې چپ شی د اواز خو ساشنا غوندې دی جوړې غزل په ترنم کې زمیر خان ویلی دی چې د یارانې دور دوران کې خو دې ښه خوښه وه هغه تور سرې مې د کور شوه اوس پرې نه ده خوښه تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تېر یم خواره د یو په چمګي مور شوه اوس پرې نه ده خوښه او حاجي صاحب زه یې په ایمان وویل تا به څه ویل حاجي صاحب اوس چې لینګور شوه اوس پرې نه ده خوښه او که زوی دې ښکلی دی هغه هم څه بدرنګه نه وه د هر سړي خوله کې پیغور شوه اوس پرې نه ده خوښه چې په سړیتوب باندې خبرې کوه چغې به نه وخې زه شور نه منم او زما د زوره د خدای مه خبروه زه د کمسل سړي زور نه منم بچې خبره مې په غور واوره مننه چې بچې خبره مې په غور واوره بې حرمتي د پلار او مور نه منمه او چې زمونږ په وطن کې داسې حال دی کلیواله سا بنده کسا واله او 1500 راواله زمونږ په وطن کې داسې حال دی کلیواله سا بنده کسا واله او 1500 راواله او فیسبوکي ډول د طالب یې ځای ته ورسوو پرون چا مړي ته لیکلي و چې مزه یې دې وکړی